هغه سیمه چې کال وړاندې پکې ولسونو د آرام ساه اخیستلو لپاره هیله درلودې اوس یې هیلې په مکمله معنا پوره کیدونکې دي. د اسلامي امارت وخت ته له رسیدو سره سم امن په بشپړ ډول حاکم شوی. اوس د امن فضا کې ولسونو د ژوند له ښکلاګانو خوند اخیستی. د رمضان برکې میاشتې په مخه د خوست په بېلابېلو سیمو کې ځوانانو ورزشي لوبغالي فعال ساتلي او د شپې لخوا سلګونه کسان د دغو لوبو ننداره کوي. د پنجشنبې په شپه ناوخته خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه کانت هم د یادو لوبو د نندارې او ځوانانو سره د نږدې پاتې کېدو او امنیتي ډاډ ورکولو په موخه د مرکز له کړنو بدخیلو سیمو ته سفر وکړ او د لوبې له نږدې ننداره وکړه. امنیه قمندان مولوي محبوب شاه کانت ځوانانو ته په وینا کې وویل چې د الله په نصرت سره به ستاسو د حفاظت او د ورته چاپیریال د چمتو کولو په موخه به د امنیت تامین هڅه کوي. د له ځوانانو مننه وکړه چې د نشه یي توکو د مخنیوي په موخه د والیبال سیالۍ په لاره اچولې او د ستاینې په ډول یې ځوانانو ته 10,000 افغانۍ هم ورکړې او د نورو همکارۍ ژمنه هم ورکړه. د سیمې او نندارې ته راغلو ځوانانو له امنیه قمندان کانت مننه وکړه چې دوی ته یې په رواني لحاظ ډاډ ورکړ.